د افغانستان لپاره یو بل ښه اقتصادي زیری الحمدلله د ټاپي پروژه شروع شوه. ټاپي پروژه داسه ګټې افغانستان لپاره څه دي او ننګونې څه دي. دا د قشتېپې کانال وروسته تر ټولو لویه اقتصادي پروژه ده. نو انشاءالله دې ویډیو کې به زه دا تاسو ته تشریح کوم. ټاپي پروژه ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان دا د غازو پایپ لاین دی چې د ترکمنستان څخه به غاز افغانستان، پاکستان او هندوستان ته انتقالوي. دا 1400 تر 1300 کیلومتره مزل دی، یعنی هغه پایپ لاین به 1300 کیلومتره د 8 څخه تر 11 بیلیونه ډالره پرې پانګونه کیږي. د یو وخت کې آسیایي ډیولپمنٹ بانک یا ایشین ډیولپمنٹ بانک، آسیایي پرمختیایي بانک چې په د باندې پانګونه کوله. دا به د ترکمنستان څخه شروع شي، همداسې د افغانستان هرات او قندهار، همداسې به بیا پاکستان ته ځي. د پاکستان څخه به غاز انتقالي تر هندوستان پورې، او دغه به 10 کاله، یعنی 10 کاله پورې ترکمنستان دغه غاز د افغانستان له لارې پاکستان ته او پاکستان څخه هندوستان ته انتقالوي. ترکمنستان ډیر زیات طبیعي غاز لري چې اوس تنها چین باندې خرڅوي. نو هغه غواړي چې په چین باندې تکیه خرڅ کړي، ځکه په ارزانه خرڅوي. نو غواړي چې دغه غاز افغانستان او پاکستان او هندوستان ته خرڅ کړي، ښه مارکیټ ورته دی. افغانستان لپاره ګټې څه دي؟ د افغانستان لپاره 5 مهمې ګټې لري. هغه یو دا دی چې دا افغانستان له لارې چې ټرانزیټ کیږي، افغانستان ته به د کالې میلیونونو ډالر د ټرانزیټ پیسې ورکول کیږي، غاز به هم ورسره ورکول کیږي. بله مهمه ګټه د افغانستان لپاره هغه د خلکو ته د کار زمینه برابرېږي. کله چې دغه پایپ لاین د افغانستان له لارې تیریږي، نو دلته به خلک کار کوي. درېیمه ګټه دا ده چې د دې ورته نورې پروژې لکه ریل پټلۍ دي، که هغه سایبر مثلا د انټرنیټ او نور کیبلونه دي، یا نورې پروژې د برق پروژې دي، دا به هم د زمینه مساعده شي چې په دې لارې باندې دغه پروژې هم عملی شي. د دې ترڅنګ افغانستان لپاره به کدرونه وروزل شي، یعنی نوي ځوانان به وروزل شي چې تر څو هغوی د غازو په برخه کې یا د نورې برخې هغه مکمل انفراسټرکچر یا هغه کم مهم مسایل یا زیربنا چې هغه به جوړ شي او افغانستان به د دې څخه ګټه پورته کړي. بله مهمه خبره دا ده چې افغانستان به د یو اقتصادي څلورلارې وي، چې د دې له وجې افغانستان مثلا چین او ترکمنستان او دا نور هیوادونه به د افغانستان له لارې یو بل سره د ترانسپورټ، د ریل پټلۍ، د غاز، د برق او د دې له لارې به یو بل سره وصل شي، چې د دې د وجې به افغانستان اقتصاد ته په میلیونونو ډالر راځي. افغانستان لپاره سیاسي ګټه هم کېدلی شي، افغانستان ته سیاسي ګټه هم لري، ځکه دغه روابط به د هیوادونو ترمنځ لا مثبت شي او لا پراختیا پیدا کړي. افغانستان هم کولی شي چې یو وخت کې بیا د خپل غاز او خپل انجینرانو څخه یا د خپل طبیعي منابعو څخه استفاده وکړي او په نورو هیوادونو دغه طبیعي منابع خرڅ کړي. نو الحمدلله دا یو ډیر ښه زیری دی. د افغانستان یو لویه اقتصادي پروژه ده، د قشتېپې کانال دی که دا دی. نو انشاءالله دا به د افغانستان لپاره یو مثبت پایلې ولري. ننګونې شته، هغه سیاسي ننګونې دي، ځکه چې د پاکستان او د هندوستان ترمنځ هغه اړیکې ښې نه دي، ځکه چې اقتصاد پوهان هم دا وایي په خپل څېړنو کې چې یوازینۍ ستونزه د دې پروژې لپاره هغه د پاکستان او د هندوستان ترمنځ اړیکې دي. نو انشاءالله که دغه مشکل حل شي، نو دا به د افغانستان لپاره یو ښه اقتصادي پروژه، دا به د افغانستان لپاره یو ښه عایداتي پروژه، په ده باندې به انشاءالله زموږ اقتصاد پیاوړی شي، زموږ خلکو ته به کار زمینه برابر شي، او دغه مهمې 5 ګټې چې تاسو ته مې تشریح کړې، نو انشاءالله دا به افغانستان لپاره